همدغه زاړه روایتونه چې باعث د سقوط د نظام شوی دی، نو ته په دې روایتونو نشي کولی چې بیرته افغانستان بیرته جوړ کړي او یا افغانستان کې بیرته ثبات راولي او افغانستان بیا دغه کوم چې فعال دغږیږي په ټولنیزو رسنیو اخو دوی خپل نظر څرګندوي، دوی د زاړه روایت تر څنګ زړې څیرې یادوي چې دغه زړې څیرې نور د افغانستان په راتلونکي کې ځای نه لري. زما نظر که چیرې سرور دانش دغه مسله را مطرح نه کړي یا دا بعضې کسان د قومي مسایل مطرح نه کړي، نو بل کومه مسله خپل قوم او دغه ته وړاندې کولی شي. یعنې خو په دې معنی غواړي چې خپل بازار ګرم وساتي. سره دلته لږ زموږ اساسي وطني اصطلاح دا ده چې شلخی ټوپک دی، طالبان هم ترې خاوند ویرېږي هم ترې نور ویرېږي. سره نو ټولو ویره دا ده چې یو د بل په ضد باندې استعمال نشي. سره نو ځکه وایم چې دا منفي تعاملات دي. که تر څو چې دغه ملي کسان منسجم نشي او په یو ملي اجنډا باندې توافق ونه کړي، نو زه فکر کوم چې د افغانستان مشکل به همدغسې په خپل ځای پاتې وي. سلامونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بېساري ډول طالبانو پر واک منګولې ټینګې کړي او د ټینګېدو په حال کې د پخواني جمهوریت لومړۍ درجه سیاسي مشران او سیاسي څیرې د واکمنو طالبانو پر ضد په بهر کې د جبهو پر جوړولو بوخت دي. دوی د پخوا په څیر په بهر کې هم سره ویشلي او پاشلي دي او پلویان د طالبانو پرتله په خپلو منځو کې په سیاسي ناندریو او تربګنیو لګیا دي. د دوی د پلویانو ترمنځ قومي او سیاسي تفرقې اوج ته رسېدلي او مشران یو ځل بیا واک ته د رسېدو په تمه په لویو کې په دوه مختلفو لارو روان دي. یوه ډله یا یوه برخه یې پر جګړې ټینګار لري، دویمه برخه یې په سیاسي جوړجاړي باندې. خو ولې افغانستان کې سیاستوال نه توانیږي یا افغان سیاستوال نه توانیږي یو سیاسي ائتلاف رامنځته یا تر یو چتر لاندې یا یو ادرس لاندې راغونډ شي؟ نن پر همدغو سیاسي ټلوالو باندې بحث لرم. میلمه مې د افغانستان د دفاع یو پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل صاحب دی چې کلونه د ننګرهار والي پاتې شوی او په دې وروستیو کې په بهر کې د جمهوریت غوښتونکو پر نوم د یو خوځښت مشري کوي. میاخیل صاحب ښه راغلاست. پیل به له همدې وکړو چې تاسو په څه باندې بوخت یاست یا ستاسو غورځنګ یا دا خوځښت مو؟ سلام دې ورسیږي تاسو ته او د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. کله چې جمهوریت سقوط شو نو ډېر کسان د جمهوریت غلي وو او د دې اړتیا کېدله چې موږ د جمهوریت غوښتونکو خوځښت چې هغه جمهوري ارزښتونه دي هغې په نوم باندې رامنځته کړو، ځکه چې جمهوریت کې کار کول دا ګناه نه وه، دا بلکې هغه چا چې خیانت کړی وي، چا چې نور مسایل لري، هغه د هغې وکار دی. خو په لکونو افغانانو په میلیونو افغانانو په هغه نظام کې کار کړی دی، که هغه په مدني ټولنو کې وو، که هغه په حکومت کې وو، که هغه په امنیتي او دفاعي قوتونو کې وو او دیو د نظام د ثبات لپاره کار کړی دی. نو په دې خاطر باندې جمهوري ارزښتونه هغه ارزښتونه دي. هغه په دې معنا نه ده چې جمهوریت یو چا پورې تعلق درلوده. په طور د مثال د یو ملک قانون اساسي ته ضرورت دی د نفع او انحصار قدرت سیاست دا په افغانستان کې نه پخوا نتیجه ورکړله نه اوس ورکوي او ټول افغانان دا حق لري چې په افغانستان کې هم کار وکړي، هم ژوند وکړي، هم سیاست وکړي. نو په دې خاطر باندې موږ دغه د جمهوریت غوښتونکو خوځښت تقریبا 3 کاله مخکې یعنې اولین هغه سیاسي اپوزیسیون یا سیاسي حرکت و چې موږ جنگ نفع که او جنگ هم د مسایلو لارې حل نه ګڼله، ځکه چې موږ جنګونه په دا 40-50 کلونو کې ولیدل چې یو جنگ د بل نه مغلق شوی دی او جنګونو په خپله د انحصار د قدرت او د نفع سیاست رامنځته کړی دی. نو د افغانستان غټ مشکل همدغه دی. نو سیاسي مشکل دی. نو سیاسي مشکل لپاره ته تخنیکي لارې چارې نشي کتلی. نو دا حرکت هم رامنځته کړو. همدې ساحه کې موږ په لسګونو کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده، لیکنې هم کړي دي، سره مرکې هم کړي دي، د مختلفو سیاسي جریانونو سره په تماس کې شوي وو، همدارنګه د مختلفو نړیوالو ټولنو سره او تقریبا هماغه څه چې 3 کاله مخکې موږ ویل اوس تقریبا همدغه پالیسي په شکل باندې همدا ده چې جنګ د افغانستان مسایل حل نه ده
یو بین الافغاني ډایالوګ لپاره باید زمینه مساعده شي او بل اخر یو قانونمند ولسواکه نظام په افغانستان کې رامنځته شي. نه طالبان نفي کولای شي نه نور څوک نفي کولای شي. مننه. د پښتنو مشکل مې په خاطر وکړل چې په دې وروستیو کې تاسو وینئ چې له افغانستانه بهر پخواني افغان سیاستوال اوسني افغان سیاستوالان دوی د سیاسي جبهاتو د ائتلافونو په جوړولو باندې بوخت دي. نو ځکه مې دا لومړۍ پوښتنه وکړله. تاسو ویل 3 کاله مخکې چې موږ کومه خبره کړې وه هغه اوس تقریبا واقعیت مومي چې هغه پر جګړې رد ده او پر سیاسي ډیالوګ باندې ټینګار ده. د سیاسي ډیالوګ خو به کوئ له طالبانو سره که په خپلو منځو کې غواړئ وکړئ سره، که طالبانو سره کوئ هغوی خو نه کوي سیاسي ډیالوګ. اول خو دا ده چې په ټولو برخو کې ډایالوګ ته ضرورت دی، هم د منطقې په سطح باندې، هم د دنیا په سطح باندې، هم د افغانانو په خپلو منځو کې او هم داخل د طالبانو سره. البته دا په یو سټیج کې نشي کېدلی، د دې لپاره باید زمینه سازي وشي. اول دا دی چې هغه کسان چې روایت زموږ څه شی دی، ځکه زما یو بحث د دوستانو سره دا دی چې هغه روایتونه چې افغانستان یې د ناکامۍ سره مخامخ کړی دی په تېرو 40 کلونو کې، که هغه طالبان دغه روایت مخ ته وړي، که هغه مخالفین وړي، که هغه ګاونډیان وړي، که هغه نړیوال ټولنه دغه نتیجه نه ورکوي. هغه یو هم دا دی چې انحصار د قدرت دی او د نفي سیاست دی. دویمه مسله دا ده چې موږ په اشخاصو باندې بحث نشو کولی، ځکه چې متاسفانه چې دغه 40-50 کلونو کې مختلفو احزابو یا تنظیمونو حکومتونه راغلي دي، د قدرت نیولې ده، نو ډېرې قصې پېښې شوې دي او بې اعتمادي موجود ده. نو د دې اعتماد سازۍ لپاره دا ده چې موږ د افرادو باندې ډېر بحثونه وکړو، موږ په یو سیستم باندې په یو میکانیزم باندې بحث وکړو چې هغه ملي ارزښتونه چې کوم یو دي دا سیستم یا دغه ډیالوګ چې شروع کوي خو د زما عرض ته یعنی هغه ملي ارزښتونه چې هغه یعنی منل شوي دي. د افغانستان حاکمیت په افغانستان کې یو د اساسي قانون رامنځته کېدل دي، هغه هیڅوک نفي کول نه دي. نو بل اخره د دې لپاره یو میکانیزم باید جوړ شي. ما چې مخکې ویل چې دغه پالیسي شوې ده، هغه علت هم دا ده چې کله اوسني وضعیت سره هم طالبان په خپله خوشحاله دي. ډېر مشران تاسې وګورئ چې مختلف یعنې څرګندونې کوي. طالبانو مخالف که هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي دي، هغه ټول دې سره مخالف دي. منطقي هیوادونه هم د موجوده وضع سره خوشحاله دي او دنیا هم دا علت دی چې نه طالبان په رسمیت پیژني نه د لرې کولو کې یعنې چا سره مرسته کوي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې همدغه لار ده چې بیا ملل متحد یو خاص استازی تعیین کړي چې د ترکیې پخوانی وزیر خارجه فریدون اغلو او هغه سیمې د سفر وکړ، طالبانو سره وکتل، د دنیا مختلفو هیوادونو ته لاړل او بل اخر یو راپور وړاندې کړ ملګرو ملتونو ته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تقریبا 1.5 کال مخکې هغه تصویب کړ او هغه ومنه. اوس خبره دا ده چې هغه کې هم دا ده چې د راتلونکي لپاره هغه خبرې دي، که د راتلونکي نظام دی، که سیستم دی، د لپاره یو روډ میپ یو تګلاره پکار ده. د هغې لپاره تطبیق میکانیزم باندې باید بحث وشي، ځکه بله لار نشته دی. که ته په ډایالوګ باندې عقیده نه لرې خو مقابل کې بیا جنگ دی. که ته غواړې چې انحصار د قدرت یو ګروپ یو ډله یو شخص هر څوک چې کنټرول کې په مقابل کې خامخا یو اپوزیشن پیدا کیږي. او دلته د منطقې او د دنیا دغه ګټې چې کوم یو دي او په خپل د افغانانو د سره ډېر متضادې دي. نو په دې خاطر باندې که افغانستان کې یو مشروع ولسواک او قانونمند حکومت نه وي، نو افغانستان هم افغانانو لپاره خطر دی، یعنی مشکلات سره مخامخ کیږي، هم د منطقې هیوادونو ته او هم نړیوال ته. نو یوازینۍ لار دا ده چې په افغانستان کې سینیرلوغلو کومه طرحه چې وه د ملګرو ملتونو تاسو اوس هغه مناسبه طرحه وه چې هغه منل شوې وای او د همغه میکانیزم په اساس باندې نور ډیالوګ مناسبه طرحه خو د سره چې د تناسب د هر چا لپاره فرق کوي کنه. یو چا لپاره یو شی متناسب، بل چا لپاره بل شی متناسبي، خو هغه یو طرحه و چې بل اخره د یو تفاهم په نتیجه کې د افغانانو سره د منطقي هیوادونو سره او دنیا سره رامنځته شوله او هغه لاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته والته تصویب شوله. هغه طالبان نه منله کنه، نه یې نیروغلو ومنه، نه یې د هغه ټاکنه ومنله او نه یې هغه طرحه تقریبا نه. طالبان خدا خو بیل مسله ده چې طالبان یې مني که نه مني، ځکه طالبان یې که نه مني خو طالبان ته په ملګرو ملتونو کې چوکۍ هم نه ورکړل کېږي.
که طالبان یې نه مني، طالبان په رسمیت باندې هم نه پیژندل کیږي سره. که طالبان یې نه مني، د افغانستان بانکي او اقتصادي سیستم ټول فلج دی سره. نو امنیتي وضع که هغه بشري امنیت دی، که فزیکي امنیت دی، که رواني امنیت دی، ورځ تر بلې خرابېږي. نو ځکه بحث دا دی چې که طالبان دي، که سیاسیون دي، که منطقي هیوادونه دي، د دې تېر 40-50 کالو تاریخ نه باید یو څه زده کړي که نه. نو هغه بله مسله چې هغې نه مني، خو بله لار ته نه لري. لاره همدغه ده چې تاسو راځي چې په دې افغان سیاستوالو د نورو باندې وغږیږو، د طالبانو مخالفو سیاستوالو باندې دوی هم یو ادرس پیدا نشو کړلی، سیاسي ائتلافونه یې جوړ کړل، تاسو هم په انتقاد درلوده. ولې دغه سیاسي ائتلافونه یا په یو واحد هغه باندې ولې نه سره راغونډېدلی؟ دلایل څه دي؟ ښه، دلته دوه درې غټ مشکلات دي چې یو تاریخي مشکلات دي. هغه په دې معنا باندې چې په افغانستان کې ملي احزاب، سیاسي حرکتونه په تیرو په لسیزو کې رشد ونه کړ. او که د ظاهر شاه د دورې نه راواخلو، دلته چپي او ښي احزاب رامنځته شول. هغه په مختلفو ایډیالوژیو باندې هغه رامنځته شول، د مختلفو هیوادونو نه دغه کېدل، بیا سوچ جنګ را مسله شوله. نو دا یو خلا موجود ده په افغانستان کې د کلونو راهیسې. ځکه ته که سیاست کې که ته غواړې چې ولسواکي حاکمه شي، بدون له احزابو نه کېږي. خو دغه احزاب په خپله د مشکلات احزاب ورته ویلی شو، او هم تنظیمونه چې وروسته بیا جوړ شول، دا په خپله د مشکلاتو باعث شو. نو په تیر یو روایت دا ایجاد شو په افغانستان کې چې متاسفانه چې احزاب چې دي یا سیاست ښه شی نه دی. سیاست کې چې ته برخه نه اخلي، نو نور خلک برخه اخلي. نو هغه به ستا په سرنوشت باندې تصمیم نیسي سره. نو په دې خاطر باندې د احزابو یعنی او د سیاسي احزابو، ملي احزابو رشد یعنی زمینه مساعده ده. نو مشکل دا شو چې په جمهوریت په وخت کې هم دغه ملي احزاب یا ملي حرکتونه ایجاد هم نشول، تقویه هم نشول، او عوامل باندې بحث نه کوو ځکه عوامل ډیر زیات دي. اوس دا څوک چې مطرح دي، موږ هم داسې ضد و نقیض غوښتنې افغانان لري. یو طرف ته همدغه ډلې ټپلې چې باعث د سقوط د نظام شوی دی، هغې باندې موږ دغه لرو چې اعتراضونه لرو. بل طرف ته د همدې نه غواړو چې تاسې را یو ځای شئ، تاسې اتحاد وکئ او تاسې یو لاره حل پیدا کړئ سره. نو نه دیو په خپل منځو کې سره دا اتحاد کولی شي، نه دیو تاسې پر لارې حل پیدا کولی شي. نو دلته بیا مغه اکثریت افغانان چې کوم یو دي، که هغه مدني ټولنې دي، که هغه زموږ لیکوالان دي، ژورنالستان دي، سیاسیون دي، هر څوک چې دي، دیو تقریبا اکثریت به تفاوته دي او اکثریت خاموش په سیاست کې هیڅ رول نه لري. نن هغه څوک مطرح دی چې یو سیاسي حرکت لري. نو که ترڅو چې دغه ملي کسان منسجم نشي او په یو ملي اجنډا باندې توافق ونه کړي، نو زه فکر کوم چې د افغانستان مشکل به همدغسې په خپل ځای پاتې وي. دغه بل یو لوی اختلاف چې په دې بهر کې رامنځته شوی د اوسني مشري چې عمر داودي صاحب ته سپارل شوی ده، او جمعیت ګوند او د مقاومت په نوم جبهه چې د هغه ترې ووتله. تاسو نه غوښتنه پکې شوې چې دغه ائتلاف کې برخه واخلئ، ځکه ویل کېږي چې شاوخوا اویا ډلې او دغسې سیاسي خوځښتونه او سیاسي زه توضیح صاحب خو زموږ ملګری دی، د ډېرو کلونو سره پیژنو او سره تماس لرو، لیدلی مې دی ورسره، کله زه ترکیې ته چې تللی وم سره بحث هم کړی دی. اما توافق په دې نه دی راغلی چې ځکه چې اول اجنډا څه شی ده، یعنې غوښتنه سوې ده، ځکه تاسو توافق نه دی راغلی. خو یعنی داسې مستقیم دغه نه شوی، اما بحث شوی دی. په دې معنی سره موږ سره بحث پې کړی دی چې تر څو په هغه عمومي فریم ورک یا اجنډا باندې توافق را نشي، نو دلته مشکله ده چې ته بیا یو ځای د یو چا سره لاړ شي، کنه دا مشکله ده. په تور د مثال د دې یو بحث دا دی چې دیو فرضاً اول موږ باید هغه خبرونه شروع وکړو چې هغه ټول توافق به لري. په تور د مثال د افغانستان حاکمیت دی، په افغانستان کې د قانون اساسي جوړېدل دي، نظام مسله چې کوم یو ده، سیستم مسله چې کوم یو ده، دا اوس وخت کار نه دی. دا هغه وخت کې کار دی چې کله افغانان لاړل قانون اساسي ته کېناستل، مسوده جوړه شوله، بیا به لویه جرګه راځي، هغه به یا ریفرنډوم چې کېږي، په هغه وخت کې به بیا دا تصویب کېږي. هر نظام چې کوم یو دی خپل ځان لپاره مثبت او منفي اړخونه لري. نو هر ملک ځان لپاره یو نظام غوره کوي چې هغه هلته تطبیقولی شي،
قیمت ورکولی شي او هغه کار ورکوي. نو په دې خاطر باندې موږ هغه مسائل چې اوس اختلاف رامنځته کوي په هغې باندې بحث نه دی پکار. نو متاسفانه چې زموږ بعضې دوستان داسې فکر کوي چې که دغه مسایل اوس موږ مطرح کړو نو موږ به وشو کړی چې یو امتیاز په آینده کې رامنځته کړو، او زموږ هدف دا دی چې موږ د امتیاز د خاطره یا د بدیل د خاطره یا بیرته د چوکۍ او د قدرت دیول په خاطر باندې باید موږ کار ونه کړو. زموږ هدف دا دی چې افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نشي او بالاخره افغانستان کې ټول افغانان که څوک سیاست کوي کار کوي ټول پر زمينه مساعده شي، یعنی دا مهمه ده. نو دلته یو څه اختلاف په دغه مسایلو باندې ده او هغه علت ده چې تاسو ولې چې ائتلافونه جوړیږي به تورانيږي. نو یو شی چې ته په عقیده نه لري او ته په اجنډا وسره موافق نه وسی نو بیا یو ځای کېدل هم فائدہ نه لري سره. نو تاسو په نظر باندې دلیل هم دغه د اجنډا په سر اختلاف دوی زر جوړ سو او ځینې بیرته ترې لاړل. هم د اجنډا په سر او هم سلیقوي اختلافات موجود دي، د کې شک نشته. د سره بعضی کسان غواړي چې زیات قدرت ولري، بعضی کسان غواړي چې نفوذ ولري. دلته ماغه د انحصار او د نفي سیاست دی، هغه په غټه سطح باندې که په وړه کچه باندې ده. نو بعضې ډلې داسې فکر کوي چې باید موږ رول ولرو او یا قدرت باید موږ ونیسو او یا موږ باید د طالبانو بدیل وسو. همدا په خپل یو لویه ستونزه ده چې یو سړی وس نور نفي کوي او قدرت ونیسي نو خو بیا خو هغه وخت په خپل خل نفي کوي او زموږ مشکل د همدغه د نفي او انحصار د قدرت سیاست نه رامنځته شوی دی. نو په دې خاطر باندې موږ یو طرف ته ولسواکي معنی غواړو خو بل طرف ته په ولسواکۍ باور نه لرو. نو نتیجه هم دا ده چې دغه ائتلافونه مؤثر رول نشي لوبولی. لکه په دې جمعیت باندې وګورئ دوی په افغانستان کې دننه هم دغه ډول ائتلاف به رامنځته کړ، هم به د حکومت برخه خوړله، د حکومت دننه او هم د حکومت بهر به ځان ډېر لوی تنظیم یا لوی اړخ معرفي کوو. اوس هم تقریبا همغه ډول ده. اوس هم جمعیت کې څه پاتې دي؟ ځکه داسې ویل کېږي چې عطا محمد نور صاحب هغه چې دغه ائتلاف برخه ده، خو جمعیت دغه بل اړخ د صلاح الدین رباني په مشرۍ هغه وتلی ده. دا خپل احمد مسعود مقاومت جبهه ځان ته وایي، هغه زه نه پوهېږم کوم سیاسي جریان ده که نه ده. یو څو کسان کېدای شي وي پکې وخت نه وخت څرګندونې هم داسې ښکارېږي چې جنجالي کېږي. د هغوی د غړو تاسو هم په خپلو لیکنو کې ورته اشاره کړې ده په فیسبوک پاڼه باندې مو چې هغه نه لري سیاسي بصیرت یا پوخوالی نه لري سره هغه مشرانې دوی کې دوی خپل منځوک سره جوړ نه دي. ولې دغسې څه جمعیت اسلامي کوي؟ خو مشکل هم دغه دی کنه چې د دې د قدرت لپاره په اصولو توافق نه لري سره. تاسو لکه په خپل اشاره ورته وکړه چې د استاد عطا محمد نور هغه غواړي چې جمعیت مشر وسی او صلاح الدین رباني وایي چې زه خو باید د پلار میراث ماته راورسیږي. احمد مسعود وایي چې نه موږ هلته دغه اسماعیل خان هلته کوم یو دغه ده. یعنی دغه ډلې او ټپلې او د دې دغه سیاست د افغانستان کې یعنی دا څه تنظیمونه چې کومه وو باعث د دې شو چې په افغانستان کې د داخلي جګړې رامنځته شولې، باعث د دې شو چې کابل وران شو، باعث د دې شو چې همدغه اختلافونه چې طالبانو راتګ ته زمينه په اوله دوره کې مساعده کړله. بل اخره طالبانو هم دغه تیر تاریخ نه عبرت وانه غسته، نتیجه بیا د طالبانو سقوط رامنځته شو. جمهوریت کې هم هغه د 50-50 مسله و چې د بند قرارداد نه یا د بند حکم لیک نه وروسته هم دغه مشکلات وو او د حاکمیت د قانون په یوه ځمانه متاسفانه چې په دواړو دورو کې د حاکمیت د قانون او حکومتولۍ خوالي په یوه باندې بیا هم د معاملهګرۍ لپاره یعنی کار وشو او هر چا به سهم اخیسته، اما د مکلفیت نه درلوده چې بیت نظام څنګه تقویه کی سره. نو دغه ما خو مخکې عرض وکړ چې همدغه زاړه روایتونه چې باعث د سقوط د نظام شوی دی، نو ته په دې روایتونو نشې کولی چې بیرته افغانستان بیرته جوړ کړي او یا افغانستان کې بیرته ثبات راولي او یا د دغه کوم چې فعال د غږیږي په ټولنیزو رسنیو اخو دوی خپل نظر څرګندوي. دوی د زاړه روایت ترڅنګ زړې څیرې نه دي چې دغه زړې څیرې نور د افغانستان پر راتلونکي کې ځای نه لري. ولې اوس هم دغه فعال دي کتي کپاره موږ په ولسواکۍ باور لرو، نو خبره دا ده چې کله ولس ته لاړو ولس بیا تصمیم نیولی شي. ولس کولای شي چې هم دغه څیرې رد کړي یا تایید کړي سره. که ولس هم دغه طالبان ته رای ورکړه خو ته بیا منې ثباته کنه
که ولسواکۍ دغه خو همدا ده. نو په دې خاطر باندې دغه زاړه کسان چې زاړه روایتونه دغه کوي یعنې په هغې باندې بحث کوي، دا نتیجه نه ورکوي. دا ما د یو ته مخامخ هم ویلي دي، په کنفرانسونو کې مې ورته ویلي دي، په لیکنو کې مې ورته ویلي دي چې په دغه روایتو تاسو نه شئ جوړولی افغانستان تر څو چې په فکر کې تغییر ستاسې رانشي، ستاسې په عمل کې تغییر رانشي، دا امکان نه لري. په دې سیاسي جریانونو کې چې بهر دي له کومو سره تاسو دا اوس مذاکرات کوي یا خبرې کوي تر څو یو واحد هغه رامنځته سي سنګر یا مرکز د جمهوریت غوښتونکو خوځښت خو موږ خو د یو فکر دپاره کار کوو او هغه دا ده چې هغه جمهوري ارزښتونه دا یوازینۍ لار ده، لکه ما چې مخکې عرض وکړ چې ته قانون اساسي ته ضرورت لري، ته په افغانستان کې د نفع انحصار د سیاست قدرت نه اجازه نه ورکوي، جنگ د مسایلو لارې حل نه ده او د قانون په چوکاټ کې ټول افغانان که هر چېرته اوسېږي په هره سیمه کې وي هغه ټول حق لري چې هم کار وکړي، ژوند وکړي، روزګار وکړي. یعنې دغه ارزښتونه دي چې ته د دې نه نشي تیریدلی او بله لار هم نشته ده. نو په دې خاطر باندې موږ هغه څوک چې دغه فکر لري او یا په دغه فکر باندې ځي موږ هم حمایت کوو، هم ملاتړ ورسره کوو، هم ورسره کار کولی شو. دویمه مسله تقریبا په ډېر کم تفاوت سره، خو دا کم تفاوت کې مهمه مسله ده، ځکه کم تفاوت دا نه دی، دا بعضې وخت کې ډېر تفاوت دی. په تور د مثال باندې یو څوک ما مخکې عرض وکړ چې موږ غواړو باید په افغانستان کې پارلماني نظام وي. نو د پارلماني نظام فیصله خو تنظیم او ډله نشي کولی. په افغانستان کې یا فرضاً متمرکز حکومت وي یا غیر متمرکز وي یا فدرالي وي یا بل، دا خو د ګوند فیصله نه ده. ګوند په خپل نظر وړاندې کوي اما فیصله بیا ولس کوي. هلته بیا د قانون اساسي په چوکاټ کې ولس تصمیم نیسي. نو په دې خاطر باندې موږ باید ولس ته لاړ شو، دا یو برخه ده. خو دیو مخکې نه غواړي چې ځان ته باید یو څه امتیاز رامنځته کړي. موږ په خپل چوکاټ کې زموږ دوستان ملګري چې کوم یو دي، موږ د درې څلورو نورو سیاسي جریانونو سره چې هغه په بهر کې د وطن شورا ده، همدارنګه ولسي مترقي ګوند کوم یو دی، زیات کدرونه په هغې کې دي، د افغان ملت ګوند چې هغه هم یو ډله موږ سره په دغه ائتلاف کې شامله ده، او کانګرس ملي چې هغه هم په افغانستان کې نفوذ لري. نو د دغه ترمنځ باندې موږ یو د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت په نوم باندې یو ائتلاف سره جوړ کړی دی او دغه 2 کاله موږ دغه ائتلاف وساتلی شو. خبره بیا ته هغه مخکې ده چې ته خو به یو ائتلاف جوړ کړي او حرکت به جوړ کړي، که په اصولو باندې نه وي سبا ته هغه بیا پاشل کېږي سره. نو موږ په خپلو منځو کې او هم د خپلو دغه څلورو سیاسي جریانونو سره موږ وشو کړی چې دغه تقویه کړو، په یو بل باندې اعتماد وکړو او هغه په اهدافو باندې لکه همدغه چې ما تاسو تشریح کړل په همدغه اهدافو سره یو ځای شوي وو. نو په دې خاطر باندې موږ د نورو سره هم کار کولی شو. که څوک په دغه لار روان وي موږ یې حمایت هم کوو. سره دلته شخصي اجنډا وجود نه لري. تاسو وایي هیڅ دغه د نظام ډول اوس نه مطرح کېږي تر څو چې افغانستان ته داخل نشو. مطرح کېدل خو خامخا مطرح کېږي، فرق نه کوي هر څوک چې مطرح کوي دا کومه مسله نه ده. اما ته چې غواړې چې یو چا سره ائتلاف کې، نو ته داسې نشو ویلی چې زه تا سره ائتلاف کوم په دې شرط چې ته باید ما ته ووایې چې په افغانستان کې حکومت راځي نو زه به باید دغه رقم نظام وي. نو دلته چې شی دلته اختلاف نظر رامنځته کېږي، ځکه چې د نظام تعیین چې کوم یو دی دا د ولس کار دی، دا د قانون اساسي په چوکاټ کې باید رامنځته شي. او که نظر لري ته کولی شي، اوس فرضاً یو سړی ما سره بحث کوي، زه ورسره بحث کولی شم چې په افغانستان کې کوم یو سیستم بهتر دی، کوم یو کار ورکوي، کوم یو نه ورکوي. ځکه چې زه یو تجربه لرم، یو فکر لرم، یو څه مې لیدلي دي. فرضاً ما ولایت هم کړی دی، وزارت مې لیدلی دی، لیکنې مې هم کړې دي، تحقیق مې هم کړی دی. آیا دغه نظام چې موږ ویو یا دغه کوم دغه چې غواړي دا په افغانستان کې قابل د تطبیق ده که نه ده؟ ځکه ډېر کسان داسې مثالونه هم راوړي هغه بعضې وخت کې چې وایي ولا په افغانستان کې متمرکز نظام یا جمهوري نظام کار نه ورکوي. اما دی د خپل تاریخ نه ناخبره دي چې په دهه دیموکراسي کې 10 کالو کې 15 صدراعظمان تغییر او تبدیل شول. هغه وخت هم د پارلمان وکیلانو د مختلفو هیوادونو اجنډاوې مخې ته وړلې. نو بیا هغه وخت کې څه رامنځته کېږي لکه جمهوریت کې موږ او تاسې دا بعضې مشکلات حکومت کې هم د صدراعظم او رئیس جمهور نه سره جوړېده، خو دا پخپله یو مشکلات دي که نه. نو په دې خاطر باندې موږ د نظام نوعیت
که د مخکې نه ماته ویل چې ته ما سره امضا وکړه او یا توافق وکړه چې په افغانستان کې به دغه رقم نظام راځي، نو ته په دغه سره ته په یو لاره بیا تللی نه شي. مشکل زمونږ دغلته دی. مونږ ویو چې صحیح ده، زما عرض ده چې مونږ دې ټولو ته ویو چې هر څوک یو نظر لري. نظر کوم خبره نه ده، فدرالي نظامونه هم شته ده، غیر فدرالي هم شته ده، پارلماني هم شته ده، جمهوري هم شته ده په ټولو ملکونو کې. اما دا د دې اوس وخت نه دی چې ته ما ته ووایې چې راشه ما سره امضا وکړه او توافق وکړه، نو که په دې لاره باندې ځې نو زه تا سره یو ځای ائتلاف کوم که نه نه ځم. نو دا باید موږ پرېږدو ولس ته. که ولسواکي وي نو باید ولس ته باید موږ دا خبره پرېږدو چې دا د راتلونکي مسله ده. ما ویل د سیاسي جریانونو د بهر کې له افغانستانه بهر دیو ته سړی ګوري د هر ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي او دا ډېروالی خپله سیده صحیح دی، ډیموکراسۍ لړ هر څوک حق لري چې یو سیاسي جریان رامنځته کړي یا کار ورته وکړي، ولې نور هم داسې دي لارې سره پاشل کېږي. مثلا تازه دا اوس د پخواني ولسمشر دویم مرستیال د فدرالي نظام یا اساسي قانون راویستلی ده، دا په خپله څومره دغه افکار نور هم سره متفرق کوي یا نور هم سره پاشي یا ولس څومره ذهنیت ورخرابوي، خصوصا دغه افغانان چې بهر دي. خو مشکل همدغه مخکې ما عرض وکړ چې افغانان متاسفانه چې دغه زړې څیرې په زړو روایتونو باندې نشي کولی چې د افغانستان مشکل حل کړي. نو سرور دانش وایي دا نوې روایت ده او نوې طرحه ده، خو په دې باندې اوس څوک دغه خو نوې نه دی که نه، ځکه چې متاسفانه چې کله قدرت کې معاون و د همدغه متمرکز دې سره ما بحثونه کړي دي. کوم وخت چې موږ د قانون د انتخاباتو د ریفورم کمیسیون بحث کوو، دې سره په همدغه مسایل ما شخصا بحث کړی دی. په هغه وخت کې معاون د رئیس جمهور کاون کاکړ حاضر و، د هغې په مخ کې موږ دا بحث سره وکړ. ما ورته دا تاسې چې دغه کمیسیون وایي چې موږ باید په افغانستان کې پی آر سیستم رامنځته کړو، دا په افغانستان کې قابل د تطبیق دی که نه؟ په خپله ویل چې قابل د تطبیق نه دی. اوس دې دپاره چې دیو بله اجنډا نه لري، مشکل دغه دا دی چې چون کله چې ملي چتر د منځه ځي خلک ځي قومي مسایلو ته بیرته لمن وهي. نو که سرور دانش دا خبره ونه کړي، د اساسي قانون د تدوین په هغه کمیسیون کې ودی. بالکل اوس که سرور دانش دا مسله را مطرح نه کړي، زما عرض ده که چیرې سرور دانش دغه مسله را مطرح نه کړي یا دا بعضې کسان د قومي مسایل مطرح نه کړي، نو بل کومه مسله خپل قوم او دغه ته وړاندې کولی شي. یعنی خو په دې باندې غواړي چې خپل بازار ګرم وساتي سره، اما دا د افغانستان مسایلو مشکل یعنی حل کولی نشي سره. نو په دې خاطر باندې متاسفانه یعنی دا باید موږ ومنو چې د افغانانو په منځ کې د سیاسیونو په منځ کې دا یو لویه نیمګړتیا ده، ځکه افغانستان مشکل سیاسي مشکل دی او سیاسي څوک چې فعال دي، هغه څوک چې غیر فعال دي په سیاست کې هغه خو بل هغه مطرح نه دي. هغه څوک چې فعال دي هغه په سولو لارو باندې روان وي، نو دا په خپل مشکل نشي حل کولی. البته د نور شتمه خل سبسيدي هر ورځ په تیریدو سره د سیاستوال نورم سره پاشل کیږي، نورم لارې سره تقریبا لري کیږي، یو بل دې په خاطر سره نږدې شي. 2 کاله مخکې کېدای شي دومره مشکل نه و، یو 3 کاله مخکې کېدای شي تاسو د خوځښت پیل کېدای شي په اسانه باندې، ولې اوس ښکارېږي چې دا نورم وشړېده لکه څنګه څوک که ماته دغسې برېښي. نو تر اوسه پورې خو متاسفانه چې موږ یو قوي ملي اجنډا اوسه پورې چې په هغې باندې توافق ولري او قابل د اعتبار وي، هم افغانانو لپاره هم منطقي او دنیا لپاره تر اوسه پورې ایجاد شوی نه ده. ځکه زه دا وایم چې د افغانستان مشکل هم چې دی منطقوي هم دی، نړیوال هم دی او په خپله داخلي د افغانانو هم دی. نو دې دپاره موږ داسې میکانیزم باید رامنځته کړو چې د درې اړخونو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شي. که دا نشي، نه یوازې افغانان څه کولی شي، نه یوازې سیمه څه کولی شي، نه نړیوال ټولنه. نو دې د خاطر ویل چې هماغه تصویب چې شورای امنیت کړی دی هغې سره یو څه توافق رامنځته شوی دی، د هغې دپاره تطبیق میکانیزم باید رامنځته شي او طالبان هم فرصت لري، هم د چیلنجونو سره مخامخ دي. یعنې ورځ سره بلې که تېرېږي دغه وضعیت په دغه شکل باندې دوام کولی نه شي، دا به د دې نه بدترېږي او بدترېږي. خارجه وزیر بیا د بندیزونو د ترهګریز لیستونو خبر را مخې ته کړله او د دې تر شا به حتما د هغوی څه اجنډا پرته وي، دې شک نشته. خو میاخیل صاحب که د یو فرضي په توګه دا نن مثلا دا مطرح کړو چې طالبان هم تیار شول مذاکراتو ته یا خبرو اترو ته، یو سیاسي جوړجاړي ته، او هماغه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې
د بهر نه به څوک راوغوښتل کېږي د پخوانیو د جمهوریت د هغو چارواکو چې اوس مختلف سیاسي جریانونه لري د هغوی په استازیتوب به څوک ورمخته کېږي یعنې دا یو ادرس به کوم وي؟ دلته زه بیا په افرادو باندې بحث نه کوم که نه تاسې ولیدل چې په 2002 کې چې کله بیړنۍ لویه جرګه جوړېدله هلته یوه فارموله رامنځته شوله هغه فارموله دا وه چې ولس به خپل استازي ټاکي نه خو افغاني سیاسي جریانونه مو له هغه نه مخکې بون کنفرانس کې مثلا هغه واک نه بون کنفرانس چې نه یعنې بون کنفرانس ته په خپله یو روډ میپ یې رامنځته کړه وکنه چې هغه دا چې موقته اداره جوړه شوله ځکه ته یو روډ میپ ته ضرورت لري موقته ادارې نه وروسته بیا انتقالي اداره وه نه خو هغه سیاسي جریانونه خو مشخص کړه مثلا د پېښور ګروپ و د روم ګروپ و په افغانستان کې شمالي ټلواله وه که نه خو هغه وخت کې خو هغه موجود و که نه اوس هغلته 3 ادرسه تقریبا هغه رقم ورسول اوس به دغه ادرسونه څه شي اول موږ دې لپاره یعنې اوس ادرس خو وروسته مسله ده ښه ځکه موږ اول دې ته ضرورت لرو چې موږ توافق وکړو چې موږ د خبرو لارې د افغانستان مشکل حل کوو که نه حل کوو کله چې دا کېږي ته بیا اساسي قانون ته ضرورت لري اساسي قانون ته بیا هلته روډ میپ باندې بحث کې سره چې کوم میکانیزم جوړ شي نو هغه میکانیزم دا یعنې په یو سټپ یعنې یوه فارموله نشي کېدلی چې ته ووایې چې احمد محمود دې راوسته نو مشکل د افغانستان به حل شي دغسې رقم نشي کېدلی خو به فکر وکړي طالبان اساسي قانون جوړ کړي نو اساسي قانون خو خپل دغه لري که نه یعنې داسې نه ده چې څوک کینې په کوټه کې او بس خپل ځان نه یو شی ولیکي او هغه اساسي قانون نه خو طالبان اوس جغرافیه په واک کې لري واکمن دي په افغانستان کې کېدای شي افغانستان له مختلفو ولایتونو ولسوالیو مثال وایم کسان راوغواړي اساسي قانون جوړ کړي تاسو اوس د همغه اساسي قانون په اساس مذاکرات بیا شروع شي نه اساسي قانون ته د روډ میپ لپاره چې ته ضرورت لري ته اول یو مسوده جوړه مسوده د خلکو سره مطرح کې خلک هغې ته په اوکې اخلي بالاخره هغه ته ریفرنډوم ته یا لوی جرګې ته یو چیز ته وړاندې کې صحیح شوله نو که دغه پروسه طی نشي او واسې یو څوک سره راټول کړي نو دغسې قوانین خو ډېر جوړ شوي دي نتیجه وخه پخوایم نتیجه نه ورکړې سره نو په دې خاطر باندې موږ یو روډ میپ ته ضرورت لرو چې په تور مثال یو انتقالي دورې ته ضرورت لري ته بیا د هغې چتر لاندې ته ټاکنې سره رقم کې نو دا ټول هغه مسایل دي چې باید په هغې باندې سره بحث هلته وشي سره او سوال دغه یو بحث خلک دا وایي چې طالبان فرضاً حاکمه ده او نه مني دا ټول حکومتونه مخکې حاکم هغه د طالبانو نه ډېر قوي د خلک دیموکراتیک ګوند د طالبانو نه ډېر زیات قوي و نفوذ یې درلوده یو ابرقدرت یې تر شا ولاړ خو همدغه د نفع د انحصار قدرت سیاست و نتیجه ورنه کړله مجاهدین ډېر قوي وو خو مګر قدرت یې ځان دپاره غوښته نتیجه ورنه کړله جمهوریت په خپله ډېر یعنې قوي و سره دی چې یعنې جمهوریت په وخت کې هر چا ساه ویستلی شوله هر سړي یو اعتراض کولی شو هر چاته یو څه که موږ یو 2-3 انتقاله نورم شوي وي سیاسي نو شاید چې موږ ثبات خواته تللي وي سره اما بیا هم یو قوت یې تر شا و خو هلته همدغه روایتونه چې مخکې پرې موږ بحث وکړه باعث د دې شول چې جمهوریت سقوط وکړه نو که طالب وایي چې ما قدرت نیولی ده نه طالب دپاره ډېر زیات چیلنجونه دي او دغه وضعیت دغسې دوام نشي پیدا کولی د دې معنا دا نه ده چې طالب ډېر قوي دی دلته په خپله منطقي هیوادونه او دنیا په نورو مسایلو باندې اخته دي او نور دغه لري سره کنه د طالب څنګه چې په صورت باندې رااله همداسې په صورت باندې د منځ تللی هم شي یعنې دا کومه غټه مسله نه ده نو زه فکر کوم چې د طالب دپاره هم دا پخه ده د افغانانو دپاره هم دا په ګټه ده سیاسیونو ته چې اوس د دې چې موږ هغسې مرحلې ته ورسېږو چې بیا هغه د خبره هر سړی په تاوان کې وي او هېچا ته ګټه ونه رسېږي مخکې دی نه باید موږ د سقوطونو او د جنگ او د نیابتي جګړو مخه باید ونیسو یو خبره به میخیل صاحب د جمهوریت په وختونو کې ډیره کېدله هم په د بهرنیانو په ناستو کې هم د افغان سیاستوالو چې افغانان په خپلو کې د جوړجاړي د غاغه نه لري ظرفیت نه لري په خپلو منځو کې نس جوړېدل تر څو یو بهرنی قوت یا یو بهرنی اړخ موجود نه وي دغه باور فکر نه کوي چې رښتیا ده اوس هم داسې ښکارېږي چې د تاسو خبرو کې مختلف اشارې د ملګرو ملتونو ته وسولې هماغه خو یو وخت کې ته ضرورت لري اما زه خپله په دې عقیده یم چې که چیرې موږ ولس ته مراجعه وکړو ولس دا ظرفیت لري یعنې تاسې په 2002 کال کې زه په خپله په مشرقي د ختیځو 4 ولایتونو کې د ټاکنو
کې رول درلوده په بیړنۍ لویه جرګه کې باور د راځي چې په هغه ټاکنو کې چې ټول $1,00,000 په مصرف نه راغله اما خلکو خپل استازي تعیین کړل شول هغه وخت کې د قدرت ترین کسان زورواکان خو هغه ته یو بهرنۍ قوت موجود تر شا مثلا امریکا ولاړه و ولسته زمينه مساعده شول موږ یعنی ولسته زمينه مساعده شول کنه دا وسم ته ضرورت لري د سې نش کول چې افغانان په خپل څنګه موږ مشکل یوازې د افغانانو نه دي اما د بهرني یا د سیمایي هیوادونو یوازې چې افغانستان کې خپل رقابتونه مخې ته ویسي یوازې دی چې افغانستان مرکز د رقابت شي د نیابتي جګړو شي دلته باید د همکارۍ روحیه رامنځته شي نو دغه روحیه په 2002 کې رامنځته شو خو ولسته چې تصمیم ورغه ولس بیا ډیر ښه تصمیم ونیو او د ولس تصمیم بیا په لوی جرګه کې په اصراري لوی جرګه کې متاسفانه چې هغه د ولس غوښتون د الته صحیح دغه ونشل تمکین ونشو په هغه وخت کې کوي چې دغه وسنی حالت کې چې دنیا ما افغانستان خوشی کړي ده تقریبا گاونډي هیوادونو خوشی کړي یو منځوي حالت کې ده او لغه په خوني سیاستوالو ستم دنیا چندان یغنه ورکی ارزښت نه ورکی یو مشترک ادرس هم نسته د یو قوي اړخ هم نسته د افغانانو په دننه کې بهر چې غته دي توقع سي فکر کوي چې کاندغه حالت دوام ولري یو داخلي جوړجاړی د یو سیاسي حل لپاره رامنځته کېدای شي ممکن وي نه پراتلونکو څو کلو کې یو بهرنۍ غني لاس ترشانه یو بهرنۍ زه فکر کوم چې د افغانانو په مایند سیټ کې داسې مشکلات شته ده یعنی زه فکر نه کوم چې دغه وضعیت اول خدای وضعیت چې په دغه سره روان وي چې افغانستان د انزوا په حالت کې وي سفارتونه فلج وي بانکي سیستم فلج وي دا یوازنۍ دغه دا چې تنیابتي جګړو رقابتونو ته زمينه مساعده او افراطیت نور په افغانستان کې اضافه کیږي یعنی بل شی د دې نه تر لاسه راوړل نه شي نو په دې خاطر باندې زمونږ یعنی بحث لري چې افغانان وشي کړل ځکه هر څوک چې حاکم اول مسؤلیت دا غي وده خو که جمهوریت باندې باسي خو جمهوریت خو سقوط شو او خپل مشکلات درلودل په خپل وخت کې سره اما وس خبره ده چې وس مسؤلیت د طالبانو ده چې دغه مسایل ته زمينه مساعده کی دا به سید خلک به وجه دا خوشبینی ده خو خوشبینی نه ده ځکه چې طالب دا زمينه مساعده نه کی طالب په خپل لمنځي دا چې څو وخت منځي واپس وی وکاله سره وګوري هغه وای ورشي وطن کې عمل ته مبارزه دی وشي طالبان ک فشار راوړي لکه ډاکټر صاحب عبد الله کرزی صاحب چلته دي هغه په کساسو یاد په واضح د خبرې کړې چې نور هغه وختونه تللی دي څوک دي د امریکا مداخله دا خو ګوره سیاست کې د مسایل دي چې ته نشي کولای چې هر ورځ حالات تغییر کوي هر هفته تغییر کوي سره کله چې بیا هغه حالات تغییر وکړ بیا د مسایل ټول په خپل جوړیږي اوس خو هر سړی هم دغه وایي چې موږ مداخله نه کوو یو سړی وایي چې موږ په افغانستان ځکه اولویت موږ د پاره نه دی خو اوس دا بیل بحث دی چې که بیا ډېر په سړی بحث کوي یعنی افغانستان د دنیا د پاره په خام اولویت نه خو شرایط دغه سره برابر شول چې امریکا او ناتو دی والته افغانستان ته راغلل کنه دا غنه مخکې افغانستان کې څه حالو فقر وو هم دغه طالبان الته حاکم وو ان خلق تاسو په وخت کې به نه پوهیم چې چیرته وای خو ان خلک په ډېر بد وضعیت کې واقع وسره دا غنه مخکې 15 کاله داخلي جنگونه په افغانستان کې دنیا افغانستان پرې خوسته خو نتیجه څه شوه نو په دې خاطر باندې کله چې د دنیا ضرورت پیدا شي بیا دغه متبرابري یعنی لارې چارې متبرابري یعنی امغه خبر صحیح د سيزين افغانانو کې چې یو شمېر سیاستوال بهر کې دیو موقع په تمه باندې دي بیا یو څه بدلون په منطقه کې یا په نړۍ کې رامنځته ترڅو دیغه په سیوري کې افغانستان کې هم څه تغییر رامنځته شي امغه صحیح ده خو بعضی خلکو په دې فکر وی خو زمون خپل نظر داده چې مونږ یو چې هغه سه موقع چې راځي چې هغه سه بدلون چې راځي هغه د افغانانو په ضرر باندې وي نو دا به ګټه نه لري مونږ خبردار چې مونږ بدلون څه لپاره غواړو د لپاره غواړو چې یو بهتر حالت رامنځته شي که بدلون بیا بدتر حالت رامنځته کوي نو بیا دا بدلون د افغانانو لپاره په درد باندې نه خوري یعنی دلته هم په تمه دي هم نه دي سره کنه یعنی په دې ځای کې سره باید هغه حالات هم دغه سیدي
تغییر راځي خامخا حالات مو سره تغییري په منطقه او په دغه کې خو زما دغه دا دی چې ټول افغانان تک په داخل کې دي که بهر کې دي دا دی چې دغه یو فرصت دی چې د دې نه باید استفاده وشي او یو تفاهم ته سره ورسیږي مخکې له دې نه چې هر څه وضعیت خراب شي او دا کار له بهر کېدلی شي دا اوس کوم حرکتونه بهر دي لکه ستاسو خوځښت مثلا بهر ده له بهر څه تاثیر درلودلی شي مثلا دنیا سره خبرې کوي یا په طالبانو فشار زیات شي کومه نتیجه به ورکړي په راتلونکو څو کلونو کې کېدای شي فکر کوئ چې په داخل د افغانستان کې خو تاسو ګورئ چې هلته په داخل د افغانستان کې هلته د بیان ازادي نشته ده هلته انحصار د قدرت دی او حتی هغه کمې رسنۍ چې دي هغې په ځان باندې سلف سنسور لګولی دی او یا ورته ویل شوي چې داسې وکړئ سره نو دغه بیرون افغانان چې کوم یو دي نن خو د انفارمیشن ایج دی نن د خلک انټرنیټ ته اکسس لري معلوماتو ته لري کومه مسله چې په وطن کې کېږي دا هغه د خلک نه خبرېږي دلته خلک مخکې خبرېږي سره نو د همدغه افغانانو بحثونه چې کوم یو دي د دې دغه ملاقاتونه چې کوم یو دي غونډې دي تماسونه دي د دې باعث همدا شوی چې طالبان اوس په رسمیت باندې ونه پېژني ځکه دغه وضعیت نه افغانانو لپاره ښه دی نه دنیا لپاره نه د سیمې لپاره او طالبان وایي چې موږ تعامل لرو خو دا منفي استخباراتي تعاملات دا د افغانستان په درد باندې نه خوري دا مسله ډیر ویل کیږي د استخباراتي تعاملات د خودس کاریږي چې نړۍ کرا دوی ته یو پلیټفارم برابرۍ مثلا روسیا غو د رسمي ډول طالبان له تور لیست یا د تروریزم له لیست خو وصل چین خو پروتوکول سره کوي نو د سیمې هیوادونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو تقریبا خور سره روان دي خپل طالبان وایي چې امریکا نن راځي سولز مو سره ټول مشکل نړۍ سره حل د خاصه کې دي شي نه مشکل نه یوازې د امریکا د داري کې هیوادونو تعامل نه ور سره کوي ګوره کله چې موږ منطقه او دنیا یو خو منطقه او دنیا خو یو منطقه او دنیا نه ده کنه هر ملک بل اجنډا لري بل اجنډا لري بل اهداف لري سره همدغه د روسیې د امنیت وزیر پرون په ویل چې افغانستان کې وضعیت دغه نه دی او منطقه او د سیمه د تهدید لاندې ده سره نو په دې خاطر باندې ان دیو هم ویره لري د افغانستان د حالاتونه چې افغانستان دیو د لپاره یو چیلنج دی او هم نو وړي چې طالبان د دیو په مقابل کې بل څوک استعمال کی سره نو دلته لګه زموږ اساسي وطني اصطلاح دا ده چې شلخه ټوپک دی طالبان هم ته خاوند دیږي هم ته نور ویریږي سره نو ټولو ویردار چې یو د بل په ضد باندې استعمال نشي سره نو ځکه وایم چې دا منفي تعاملات دي دا افغانانو لپاره ګټه نه لري صحیح اوس په مجموع کې لکه ما څنګه مقدمه کې ویلي تقریبا دوه نظر د افغانانو په بهر کې سدي یا د طالبانو په ضد هغه کې دي نظریاتو کې یو ډله په جګړې ټینګار کې وي بل حل لار نشته مثلا یو دوه جبهې په مشران واشنگټن کې دي یا امریکا کې یو دوه الته د مقاومت او ازادۍ په نوم جبهې زنه په مشران په اروپا او دی جوړ کې دي خو دنه یو څه خوځښت روان کړی دا ټاکو پوکې خو د خو کله کله د دوی پر پاڼو باندې خبرونه ورکول کیږي بل ډله دا د لکه څنګه تاسو ته اشاره کوي چې هغه د جګړه د حل لار نه بولی سیاسي حل لار بولی په دغه دواړو کې توافق او هغه نشته دواړه په مختلفو لارو باندې روان دي اوس که دغه جګړه یو خو کو دغه سیاسي برخه باندې بحث وکړو تاسو روابط له دغه سیاسي مشرانو سره چې دغه د حل لار سیاسي غواړي لکه مثلا په دې کې واضح دغه عمر داوودزی صاحب د عطا محمد نور ډاکټر صاحب اشرف غنی دیو سره تماسونه شته تاسو ما خو عرض وکړ چې ما خو د ټول سره تماسونه لرو سره کتلیم هم دی البته عطا محمد نور سره نه خو د نور سره مجالس ته ورغلم ما په ویانا کې په تاجکستان کې په دا کې برخه واخصله په کنفرانسونو کې البته هغه جدا کنفرانسونه د دې ولخوانو بین ملي ټولنې الته جوړ کړیو سره الته ما خپل خبره دی ته واضح وکړه چې جنگ د مسایل ولاره حل نه دی جنگ د افغانستان مشکل حل کولای نشي ځکه اول دا جنگ به د چا جنگ وي صلاح به د چا نه اخلي عقبه به د چیرته وي او هغه روایت به د جنگ د پاره وي نو په دې خاطر باندې د جنگ مخالف نظر هغه ډیر پراخه ده هم د افغانانو په منځ کې په داخل کې هم د افغانانو په بیرون کې د جنگ طرفدار چې کوم یو دي هغه ډیر کم کسان دي او
زه فکر کوم چې موثره به نه وي. خو مشکل دغلته دغه څوک چې د جنگ مخالف دي یا جنگ نه غواړي چې د لارې مشکل حل کړي دیو دغه یو مشکل لري سره په اصول باندې توافق وي. ما خو مخکې عرض وکړ چې ولې نه موږ د هر چا سره په دغه اصول باندې توافق هم کولای شو او یو ځای سره کار هم کولای شو. اما که داسې وای چې نه ته د اوس نه دا فیصله وکړه چې زما څه هم به څه شی وي دا بیا مشکل او ما دپاره په آینده کې څه شی را رسیږي نو زه فکر کوم چې دا زمونږ کار نه دی، دا د ملت کار دی چې په چا اعتماد کوي، څه رقم قانون اساسي جوړوي، څه رقم هغه تصویبوي، نو دا باید موږ ملت ته پرېږدو. ډاکټر صاحب اشرف غني سره تاسو هغه لرئ تماس لرئ؟ نږدې وختو کې نه. ښه، یعنی د سقوط نه وروسته به تماسونه وو ورسره؟ د سقوط نه وروسته یو ځل ما لیدلی وو ولې و ځکه هغه په خپله څرګندونو کې واضح ویلي چې جنګ سالارانو سره یا څوک چې د جنګ طرفدار دي نور په یوه لار نه ځي. کوم خوځښت نشي رامنځته کېدلی د هغه سره په ګډه؟ زه په بحث موږ د هغې نه پوښتنه وکړو خو شاید چې مشکله وي دې وخت کې. ځکه هغوی خپل کېدای شي لیدلوری ولري په هر صورت باندې. اوس که راشو لږ دې ته چې د څه درته ښکاري راتلونکو څو کلونو کې 15 نور کلونه یا 4 نور کلونو کې افغانستان کم خوا درته تلونکی ښکاري؟ خو متاسفانه چې هغه سیاسي علومو کې چې پولیټیکل ساينس ورته وایي که نه چې ساينس دی، نو سیاسي مسایلو کې دوه کله لس کېږي او کله صفر کېږي. نو سړی ویلی نشي چې موږ په کومه خوا روان یو، خو هغه شرایط چې کومې ګوري هغه ویریبل چې ورته وایي متاسفانه چې دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده. ځکه چې داخل کې افغانستان یعنی کوم وضعیت چې هلته دی، رواني امنیت نشته دی، فزیکي امنیت نشته دی، اقتصادي ستونزې هلته موجود دي او همدارنګه خلک د افغانستان یعنی وځي سیاسیون بیرون همدغسې اختلاف سره لري، په یو ملي اجنډا باندې توافق نه لري سره، منطقي هیوادونه هم تضاد لري سره. یعنی یو منطقي هیواد د بل سره جوړ نه دی، همدغه نړیوال چین او روسیه که توافق لري، خو مغه د ملل متحد مخکې چې ما عرض وکړه دا شورای امنیت ته تصویب کړی دا هلته P5 رول لري، اما د میکانیزم دپاره بیا دیو هلې ځلې نه کوي او چې هغې دپاره تطبیق میکانیزم پیدا کړي، ځکه چې دیو په نورو مسایلو باندې سره اختلاف لري، که هغه یوکراین دی، منځني ختیځ دی. نو خبره دا ده که چیرې د اوکراین مسله حل شي کېدای شي افغانستان مثلا هم ډېر زر تاثیر ورسره ولري سره. نو یو طرف ته امیدونه هم شته دی او بل طرف ته موجوده حالت کې ډېر څه سړی نه ګوري. او د ټرمپ له راتګ نه مخکې ځینو سیاستوالو تصور بل ډول اوس کېدای شي پر طالبانو فشار زیات شي یا بیرته د افغانستان دغه د خبرو اترو کیسه له سره شروع شي یا د دوحې پروسه له سره شروع شي، هغه برعکس ولا یعنی په هغو افغانانو باندې فشار زیات شو چې هغه له افغانستانه بهر دي، نه هغه د افغانستان په دننه کې اوس واکمن دي. د لویدیځ هغه دریځ درته څه ډول ښکاري د افغانستان په اړه باندې؟ خو متاسفانه چې نن خو دنیا په خپله د ډیرو مشکلاتو سره خپله مخامخ ده. تاسې د نوې ادارې د راتګ سره مشکل زموږ دا دی د افغانانو چې موږ خبره دنیا نه پیژنو، دنیا موږ نه پیژني، او همدغه ده چې موږ یو تفاهم ژبه نشو رامنځته کولی. همدغه د امریکې د نوې ادارې په باره کې چې بعضې خلکو ډېر خوشبینیګانې ښودلې وو، هغه وخت کې ما لیکنه کړې وه چې د امریکې سیاست چې دی د امریکا په خپلو منافعو باندې څرخي، دا د یوازې د افغانستان په منافعو نه څرخي بلکې هغې چې کومه پالیسي جوړوي د ټولې دنیا دپاره یې جوړوي. نو تاسې اوس د ټرمپ د راتګ سره ولري چې کاناډا سره څه حالت دی، د مکسیکو سره د اوس مشکلات لري، د اروپا سره لري، په خپله د چین سره، روسیې سره، هند سره، دا منطقې په منځني ختیځ کې سره روان دي. نو په دې خاطر باندې داسې نه ده چې امریکا بس خپل هغه ټول پوځي نظامي او سیاسي قوت یوازې د افغانستان لپاره مصرفوي. او افغانستان نه کولی شي من حیث یو وسیله استفاده وکړي، اما د دیو په هغه پرایورټي یا د دیو په هغه اولویت په راس کې نه راځي سره. نو په دې خاطر باندې که موږ دنیا ته صبر کوو موږ د بد وضعیت حالت سره، ځکه اوس موږ د بد وضعیت سره مخامخ یو، دا وضعیت نور خرابېږي سره، دا بیا زموږ د کنټرول د ټولو د کنټرول د افغانانو نه وځي. یعنی اوس یو څه امکان لري چې طالبان نور سره یو ځای یو توافق وکړي، اما سبا ته به بیا نه طالب رول لري نه بیا بل لري سره، او مسله به بیا ماغه نیابتي جګړو را رقابتونه د پاتې کیږي. نو په دې خاطر باندې خوشبینی هم شته ده او بدبینی هم شته ده دواړه.
تاسو اوس دغه بحث هم چې وکړو ټول هغه دا د نظر مو چې اوس چانس د طالبانو په لاس کې ده چې دوی سم استفاده ترې وکړي او یو سیاسي جوړجاړي ته افغانستان ورسي چې هغه بیا د ثبات لامل شي. طالبانو له کوم ځای شروع کولی شي؟ مختلفو لارو نه دا امکانات لري، یعنې داسې نه ده چې دغه ټول سیاسي مذاکرات چې رامنځته کېږي دا په یو دم نه رامنځته کېږي. سړی د یو نقطې نه شروع کوي. نو اول اعتماد سازی مسله ده، بیا ته یو د خبر یو منځګړي ته ضرورت لري چې هغې باندې بحث وشي سره او بالاخره یو تګلاره باندې توافق سره رامنځته شي. ځکه چې میم ټوله زما دا خو امکان نه لري. نو زه فکر کوم چې طالبان کولی شي که اراده موجود وي، خو تاسې طالبانو خپل منځ کې هم ګورئ چې څه حال دی. هلته هم دی او ترمنځ یعنې اختلاف د قندهار او د کابل ترمنځ موجود دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر څو چې دغه اختلافات هغې حل نه کړي په خپلو منځو کې په هر شکل چې حل کوي، نو هغې هم شاید دې ته حاضر نه وي چې بیرون چا سره بحث او خبرې وکړي. ښه، لږ به په دې ټولنیزو رسنیو باندې مو غږېږو. دا اوس د سیاسي احزابو یا د سیاسي اشخاصو پلویان په خپلو منځو کې په ډېر کړکېچن وضعیت کې دي. ورځ په ورځ داسې ښکارېږي چې له افغانستانه بهر دغه قومي تفرقې ته ډېره زیاته لمن وهل کېږي. کوم نظر ورته ګورئ دغو ته؟ دا مشکل نور هم پراخولی شي، د قومي تضادونه سره زیاتولی شي؟ اوس خو بیخي دا مسله تقریبا د افغانستان سیاسي مسله ته په ټولنیزو رسنیو کې قومي رنګ ورکوي. څومره دغه نور هم رښتیا هم د قومي رنګ پررنګه کېږي په اصطلاح باندې، یا نور هم زیاتېږي؟ دا خو مختلف عوامل لري. ما خو یو مخکې عرض وکړ چې بعضې کسان چې څه اجنډا نه لري، فکر نه لري او پروژه نه لري، نو هغې و دې قومي مسایل ته لمن وایي. یو برخه دا ده. استخباراتي مسایل دې کې هم دي. بعضې ملکونه غواړي چې افغانان همدغسې پراګنده وساتي، همدغسې د یو بل په ضد استعمال کړي سره. دغه اوس وخت کې تاسې ګورئ چې یو طرف ته پاکستان د طالبانو حمایت کوي، بل طرف ته د پخواني قومندانانو او د مختلفو کسانو سره هغې سره رابطه لري. هغه اسلام آباد ته غواړي، هغې سره ملاقاتونه کوي سره. یعنې معنا ده چې هغې هغه اپشن A B دا ساتي سره. تاسې یو طرف ته ایران د طالبانو سره دغه لري، بل طرف ته احمد مسعود او استاد سیاف دی و دغه ته دعوتي ایران ته سره. نو داسې یعنې مختلف ضد و نقیض دغه دي. ځکه دغه ملکونه هر یو خپل ځان لپاره هغه اپشنونه ساتي چې که طالبان زموږ په کنټرول کې رانغله، باید موږ مقابل کې باید څه وکړو. نو دا یو بله برخه د مسایل ده چې افغانان همدغسې غواړي چې پراګنده وساتي او دغه دی. بعضې کسان داسې دي چې هغه بس فقط خپل ساعت تېروي. دا هم یو مسله ده چې اختلاف ته نظر ورکوي یا د دغه اختلاف نه خوند اخلي. بعضې کسان پروژې لري، غواړي چې د دې لارې رامنځته کړي. نو مختلف عوامل دي، خو همدا د افغانانو په ګټه باندې نه ده. او دغه کسان چې کوم دغه مسایل مطرح کوي، که فیصدي لحاظ باندې د حساب کې دا د افغانستان د 0.01% د خلکو نمایندګي نشي کولی، حتی د خپل قوم او د خپل سیمې او د خپل ولایت او د خپل ولسوالۍ نمایندګي هم نشي کولی سره. نو خو دلته مسله دا ده چې هغه څوک چې بیا د دې مخالف دي، دیو باید منسجم شي. هغه چې په ملي فکر باندې دي، هغه چې ملي وحدت په افغانستان کې غواړي، هغه ملي ارزښتونو ته قایل دي، هغه باید فعال شي چې تر څو د دې ځای ونیسي. که نه وي نو خو د بد کسان به په خپل فعال وي سره. اوس خو داسې ښکارېږي چې سیاسي کړۍ هم تقریبا ور داخلي شوي دي. هغه د فدرام صاحب او د سرور دانش او د مقاومت د جبهې هغه سیاسي مشر خنجاني صاحب د بګرام په تړاو باندې قومي نظر ورکړ. دا د بګرام د هغه په جغرافیه کې د په ساحه کې د نفوذ په ساحه کې د تاجکو د قوم پر صورت باندې، یعنې دې ته اوس د سیاسي اشخاص هم تقریبا ور داخل شوي. تاسو اوس دا استخباراتي مسایل دي. خو سیاسي خو بعضې خو موږ تاسې چې ته ایران ته دعوت کېږي او هلته ځې او بیا د طالب مخالف یې، خو دلته خامخا یو څه خبره شته دی. ته د طالب مخالفت کې او بیا ځې اسلام آباد ته ځې، هلته بیا د طالب په ضد باندې مرستې غواړي یا حویلۍ درکوي. یعنې یو تهران ته او اسلام آباد ته تګ د اندېښنې وړ ده. که په ټولو مثلا دا اوس بهر کې سیاستوال خو ټول په بهرنیو هېوادو کې دي، خو څوک به نه خو دې خو داسې ده. ګوره دا خو دې خو ته څه دپاره هلته ځې؟
ګوره هغه مجالس چې دوی کړي دي اوس په هغه باندې دومره هغه نه کېږي، انتخاب نه کېږي لکه د پاکستان او ایران نه. تاسو وایئ له دې سوړې موږ چې چل سوي یو، ځکه باید اندېښنه پکار ده. موږ دپاره مشکل همدغه ځایونه جوړ شوی دی که نه. هغې خو دې دپاره نه غواړي چې ته هلته راشه او بس افغانستان کې څنګه ثبات رامنځته شي. هغه ورته وایي چې زه دلته سلا درکوم، ته خپل نفر دې منظم کړه، او که ضرر شو ته به بیا راپاڅېږې، زموږ پروګرام به تطبیق یې سره. نو په دې خاطر باندې دلته د تګ او راتګ سره فرق لري. ته د څه هدف دپاره ځې هلته. نو دا یو مشکل دی متاسفانه چې همدغه افراطي کسانو د دغه سیاسي مشرانو تر څنګ هم ځای نیولی دی او هغې بس ما خپل اجنډا مخې ته وړي. نو اوس تاسې دغه اشخاص خو ټول معلوم دي چې دیو په افغانستان کې چې کوم وو هغه وخت کې دیو څه فکر درلوده، څه کول سره، او اوس د چا په خوا کې دي. نو دا په خپله یو مشکل دی چې دیو خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی د ولس په منځ کې سره. تاسو د دفاع وزارت سرپرستي هم کړې ده، د ننګرهار والي ډېر وخت پاتې سوي یاستئ. د طالبانو د اوسني قوت ته په کتو سره که پاکستان او ایران دغسې څه شوم پلان ولري او ځینې کړۍ هغه کې مساله کړي یا حمایت وکړي یا مرسته وکړي، ممکنه ده چې څه تخریب رامنځته کړي یا په افغانستان کې څه ګډوډي پراخه کړي؟ ګورې، تخریب لپاره ته ډېر قوت ته ضرورت نه لري. د تخریب لپاره ته کم امکاناتو ضرورت لري او کم کسان ډېر تخریب کولی شي. سره د نظام جوړول لپاره ډېر امکاناتو ضرورت دی او ډېر قوت ته چې ته دفاع وکړي او دغه وي. نو په دې خاطر باندې زموږ د مخکې چې ما عرض هم وکړ چې زموږ مسله منطقوي ده. هغه علت هم دا دی چې زمونږ ګاونډیان دا ظرفیت لري چې نظام په افغانستان کې هغه قوي نظامونه چې سره مشکلات یې ورته جوړ کړل، که هغه د خلق دیموکراتیک ګوند وو، که هغه فرضاً وروسته مجاهدین وو، هغه جمهوریت دوره وه. نو طالبان خو په ډېر ضعیفه موقف کې دي، دیو ته په ډېر اسانۍ باندې کولی شي. اوس هم دغه ملکونه د طالبانو په منځ کې خپل افراد لري، یعنې څنګه چې نه لري. یعنې هغه نفوذ چې دیو فرضاً 50 کاله مخکې شاید دیو دومره نفوذ نه درلود، اما اوس زیات نفوذ لري سره. نو په دې خاطر باندې د تخریب لپاره دیو هر وخت کولی شي مشکل جوړ کړي. او که چېرې افغانان سره متحد شي، په خپل یو ملي اجنډا باندې سره راټول شي، نو بیا په هغه صورت کې د دیو د تخریب مخه نیول کېږي او دیو تم دا ثابته شي چې افغانستان چا دپاره خطر نه دی. غیر د هغې نه زه فکر کوم چې د طالبان به د ډېر مشکلاتو سره مخامخ شي او طالبان سره مشکل، افغانان هم د مشکل سره مخامخ کېږي. او تاسو وایئ چې د دغو دوه هېوادو ارادې ښې نه دي، دوی هغه A, B او C پلانونه لري. که یې کار ورنه کړي کېدای شي دغه دویم پلان رامخته کړي. خو هغې تر هغه وخته پورې چې ګوري چې اوس فرضاً که چېرې د افغانستان یعنې د طالبانو له منځه وړل، هغې سره ویره همدا ده چې دیو دپاره مشکل اضافه کېږي. یعنې هغې د طالب په ضد ځکه اوس اقدام نه کوي چې خپل مشکلات ګوري، زما او ستا په خاطر باندې نه کوي سره. نو که چېرې بیا هغسې مرحلې ته رارسېږي چې طالب د دې ګټو دپاره خطر شي، نو بالخاصه ایران او پاکستان زیات مشکل جوړولی شي. صحیح. او د نن هم دا امکانات کېدای شي موجود وي چې یعنې نارضایتي به په دې کچه کېږي چې طالبان دغو مخالفو ته، د وسلوالو مخالفو ته څوک هرکلی ووایي، ځای ورکړي د پټې اخوا دېخوا، لکه طالبانو مثلا چې دا جګړه څه ډول په مخ کې وړله، دغسې د نن هم ممکن علاقمندي ورته موجوده وي دا اوسنۍ حالات ته په کتو. خو زما خپل فکر دا دی چې که چېرې وضعیت هغسې حالت ته رسېږي، نو زه فکر نه کوم چې دغه وسلوال څوک چې عقیده لري په دیو د طالبانو بدیل شي. شاید چې نور افراطي ډلې رامنځته شي او هغه زیات بدیل شي، نظر دې دپاره چې دغه ګروپونه رامنځته شي. ډېره زیاته مننه جناب میاخیل صاحب. زموږ د ننني بحث دغه نچوړ یا نتیجه دا سوله چې تاسو وایئ په سیاسي حل باندې ټینګار کوئ، د جګړې پلوي نه یاستئ او غواړئ چې افغانستان ته یو اوسنیو ستونزو ته یو سیاسي حل لاره پیدا سي او د دې کلي هم تاسو اوس له طالبانو سره د پیل باید هغوی وکوي تر څو افغانستان د دایمي امن ثبات څښتن سي. او په دې کې د منځګړي یا درېیمګړي رول ته هم اشاره کوي، تاسو وایئ چې اړین ده او په دې برخه کې بیا اشاره مو د ملګرو ملتونو رول ته رسي، د هغوی په مشرۍ یا منځګړیتوب باندې دا بهیر باید پیل شي. دا مو هم ویلي چې په کور دننه او بهر یو شمېر کړۍ د افغانستان د تخریب په حال کې دي او یا د افغانستان تخریب ته یې ملا تړلي او د سیمې هیوادونو کې مو
پاکستان او ایران ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان لپاره ښه نیت نه لري. ډېره زیاته مننه له وخت او مرکې څخه مو او درانه لیدونکي هم په لویه بښونکي خدای سپارم. مننه ډېره زیاته.